بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو افغانانو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه لوبه بنگلاديش وګټله. ګورئ چې کله بریا د بریا په ورځ باندې زه نه غواړم چې بعضې خبرې داسې وکړم چې مثلا هغه د بریا خوند خراب شي، نو هغې وخت کې هغه د بریا مبارکي او چې څونه خوشحالي چې څومره سلیبریټ کولی شو ښه ده. زموږ او ستاسې هسې خوشحالي دونه نه د کرکټ یو خوشحالي دغې په وجې زه خبرې نه کوم. اوس هم داسې زمونږ هره نیوکه یا تی شی کریټیسیزم چې هغه کنسټرکټیو کریټیسیزم وي، موږ نیوکه کوو هغې سره د هغې حل هم ورته ښیو. دا مطلب نه چې د دنیا بهترین په کرکټ پوهې دغه یم نه. د کرکټ یو علم دی، تقریبا داسې 30 کالو راسې 29 کالو راسې زه یا 30 کالو 31 کالو راسې کرکټ فالو کوم. د کرکټ مختلف پلیران او هر څه پیژنم او ګیمونه ګورم. ما نه یو هم ډېر په مشکله پاتې کېږي. ښه بل د کرکټ یو څه کوچینګ او دا شي نه هم کړي، دا شوق دی. راځو همدغه وجه ده چې په دې کرکټ باندې موږ در سره خپل هغه ایکسپرټ انالیسیس شیر کوو. کرکټ کې بیټینګ، بالینګ، فیلډینګ دا هر څه مهمي. ته خاص چې چیمپیونز ټرافي موږ ګوره همدا وی چې چیمپیونز ټرافي اوس خو تقریبا داسې ورته وایي چې 3 میاشتې ورته پاتې دي. نو ښه به دا وي چې دا ټیم همغې ته جوړ کړي. زه اول سر نه د شایدي د لیډرشپ فین نه یم. هغه په تیر کال چې میکسویل کومه لوبه وکړه په هغې ورځ اسټرالیا، زه یم چې هماغه ورځ د کپتانۍ زه د دغه نه ووتم چې یاره دا دغه نه دی، سی کپتان نه دی. ځکه تا سره باید مختلف پلانز وي. تا سره باید یو داسې پلان نه چې یو مجیب یا یو چا یو کیچ ډراپ کوو بس هغه غریب بیا د خلکو نه خلاصېږي. نه هغې نه مخکې د خپل هم ډراپ کړی و. دا به راځي خو 200 رنځې دا شي نه هغې دپاره چې ته پلان وکړې سپیشلی یو کس نشي کولی. غلط پلانینګ. بیا ورسره یو کال وشو، ده به یې زده کړه کړې وای. د خپله کپتانۍ کې زده کړه سره به یې ټیم مضبوط ټیم جوړ شوی وای. د هندوستان ټیم یا اسټرالیا ټیم یا انګلینډ ټیم ګوره هغوی مختلف کپتانان اچوي. د انګلینډ کله کپتان جاش بټ لري، کله چې وګورې د هغوی هغه اوس لیم لیوینګسټون چې و هغه یې کیپټن کړی و، کله ټیسټ کې بین سټوک چې د هغوی انجرډي، اولی پاپي، جورو، لکه مختلف کپتانان دوی همیشه ټرای آوټ کوي. هغه همدغې د وجې چې دوی سره لیډرشپ ګروپ وي. افغانستان کې شایدي صاحب چې چا راوستی دی چا شاته زور هغه خو هغې باندې خبرې نه کوو، هغه پرېږدئ. کرکټ باندې خبره کوو. شایدي صاحب چې تېره لوبه کې هم بیټینګ وکړه، امپریسیو بیټینګ نه دی. یو سړی چې 15 کاله 10 کاله کرکټ وکړي هغه باید په دې پوه شي چې د ماډرن ډے کرکټ کې ته که نور هېڅ شی هم نه نو رنه بال باید وکړي. ته چې 30 بالونو باندې 30 رنځې وکړې، ته چې نن سبا خلک په 15-20 بالونو باندې 30-35 کوي، هغه وروسته پلیران هم همداسې رواني. نو د شایدي صاحب غوندې پلیر چې دی دا باید کم از کم اټلیسټ هېڅ شی هم نه وي، زه په 15 بالو 50 کوه، پوه شوې، په 15 بالونو باندې 28-29 کوه، دغسې روان اوسه. خو داسې مه روانېږه چې وروره په 7 رنځونه دې کړي په 18 بالونو هغې کې د باندې راوځي سټمپ. هغه کیپر سلو و. بعضې کیپران ډېر ګفټډ دي. زموږ رحمان الله ګربز هم تکړه دی، تیز دی، ایم ایس دھوني تیز دی، کویک هینډز والا خلک وي. هغه سلو دی تېنې بېرته را دننه شو، سټمپ نه بچ شو. ډېر کم ما کرکټ کې داسې لیدلي چې څوک داسې راوځي او سټمپ بېرته بیټ کېږي او بیټسمین بچ شي. چانس و، چانس نه باید استفاده وشي، سکور وشي، غټ سکور وکړي. هغې وروسته امپریسیو نه ښکارېده. هغه چې کومه لیګ سټمپ ته باونډري وواله داسې ورته وکټې لکه پوره ریسک یې واخیستې او 4 رنځې. ګوره دا ته ټیلنډر نه یې، ته پلیر یې. ته هغه پلیر چې مثلا ته افغانستان دپاره اولنۍ ډبل سلیزه والې ده. نن زه تا باندې داسې نیوکې نه کوم چې ته دغه لرې شه او را لرې شه او یار شی شه. زه تا ته یم چې خدای او رسول ته وګوره که نه، هغه زموږ د شینوارو په ژبه چې لږ فکر ځان سره وکړه. دا څه کوې شمته، په دې باندې څه نه کېږي، پوه شوې، دې باندې څه نه کېږي. دا که چې هر څه دغه کوې دا خپل ایشوز دي. دا کرکټران دي، د دنیا هر کرکټر ډېر ځان سره خبرې هم کوي، ځان سره دغه هم کوي. دا سیلف چیک دې ته یي، دا غټه مسله نه ده. مهمه دا ده چې ته ایز ا کیپټن اول دا خپل ټیم څنګه ټیم تا جوړ کړی، تا سره څومره بیټسمینان دي، آلراونډران در سره څه قسم آلراونډران دي، بالینګ در سره سیټ دی. افغانستان خو په انډیویجوال بریلینس باندې لوبه تېره لوبه مونږ په غضنفر وګټه. په انډیویجوال بریلینس ته یو لوبه 2 څه ګټلی شي، په انډیویجوال بریلینس ته شاید سیمی فاینل ته موځي،
خو سیمی فاینل ګټل د پاره کلیکټیو ټیم افورت پکاري. زمونږ کله کله قسمت ښه شي لکه ایمرجنګ کې صدیق اتل روان شو او بس سیمی فاینل یې بهترینه لوبه وکړه ورسره زبید اکبري و فاینل کې هم دی تر اخره پورې ولیاړو. داسې دا بیا کله کله کې کرکټ کې. خو که تا سره ټیم کې دغسې کسان چې مثلا یو هره ورځ مختلف 2 کسان سکور کوي 3 کسان سکور کوي دا باقي ورسره چپین کوي 15 شل رنز یې وکړي دا نو ستا ټیم زیاتره لوبې ګټي. دغه دپاره ټول نه موست سینیر پلیران چې رحمت شاه شاهدي دي. تاسو چې 100 میچونه کړي او 100 میچونو نه وروسته ته په دې نه پوهېږې چې وروره رننګ بټوین د وکټ حالات څونه خراب دي زر وکټې خطا شوې او په دې وخت کې ګلبدین لاس ته دغه ته ورکه فیلډر ته لکه ډېر معمولي ورسره خوا کې و. نو رحمت شاه صاحب تا خو 1.5 میچونه کړي دي ضروري نه چې دې وخت کې ته دا سنګله واخلې سیټ بیټسمین یې 250 رنزې دې کړي ستا د سلیزې ضرورت و چې لوبه وګټې ټیم ته صرف 50 دغه زه خو یم چې د هر پلیر دا سټیټس په راویستل شي چې د چې سکور کړی دی د سکور د وجې څومره لوبې مونږ ګټلې دي. اوس که ستا هغه رنزونه امپیکټ نه کوي او د ټیم د ګټې دپاره څه استعمالیږي نه نو هغه رنزونه مونږ هېڅ نه دي پکار. نو رحمت شاه صاحب زیاتره دا ډیر سینیر پلیر دی په دې 40 رنزونو کې اوټ کیږي بیا چې شپېته اویا او اتیاو ته ورسیږي وکټ خطا کوي. نن خو سره دې دغه نه و سپیشلی چې ستا زر وکټې داسې خطا شي نو دا بیخي ایرریسپانسیبل پوه غیر ذمهوارانه رننګ و. ګوربز باندې ګورئ خبرو ته دونه ضرورت نشته چې کوم وخت کې خبرې وي موږ ورباندې خبرې کولې نیوکه مو ورته دغه حل لاره مو ورته ښوده. اوس ګوربز ماشاءالله د نړۍ هر لیګ کې هر کوچ سره هغه اپورچونیټیز مخکې ورسره نه اوس ورسره دي. اوس هغه به خپله سیلف امپروومنټ طرف ته رواني هغه تیزه لوبه کوي زمونږ هم تیزه لوبه خوښیږي او زما په نظر باندې د افغانستان ګټه کې 50% په بیټینګ کې د ګوربز لاسي. ابراهیم زادران انجرډ دی د دوی پارټنرشپ چې دی موږ ته 80% زمونږه بیټینګ دوی دغه کوي دا باقي 60% چې دی دا تو چل مې آیا کله کله به یو کس یو کله به بل یو کله به بل خو دا دوه چې دي الله دې ښه ساتي او همدغسې دې ورسره صدیق اتل او زبید اکبري ریډي. زه خو یم چې هغه زبید اکبري ته هم موقع ورکړي دې ټیم کې رادننه کړي. دې ټیم کې د بیټسمین سخت ضرورت دی. دې ټیم کې په عظمت الله عمرزي باندې ډېره غټه ملا تړلې ده او هغه چې دی بالینګ آلراونډر دی هغه باندې باید بالینګ زیات وکړي او ورسره بیا بیټینګ نو چې کله هغه بالینګ ښه کوي ښه رواني ریدم کې د هغه بیټینګ هغه سره یو کانفیډنسي د هغې په اساس باندې هغه بیټینګ نور هم ښه کېږي. که ته صرف هغه 5 نمبر وساتې او راشي دغسې حالات لکه نن چې لیفټ آرم سپینر بال ورته وکړو بس کلارې په بیک فوټ باندې خو دغه کېږي داسې کېږي نو دې مطلب دا چې ستا بیټینګ بیا هغې وروسته لوبه ختمه شوه. داسې باید نه وي. زمونږ داسې پلیران په کار خو هغه ځای و شاهدي نیولی دی. شاهدي صاحب باید ته سکور وکړي بله لاره نشته او چې سکور ونه کړي خلک یې چې اوس خو ټورنمنټ نږدې دی نو ټورنمنټ که نږدې دی که دغسې کپتان سره لاړم شي نو یو میچ دوه به وګټي او هغه هم زموږ د پاکستان کرکټ بورډ نه هیله چې په 23 فروری باندې زموږ میچ هندوستان سره راکړي ځکه خامخا په 23 خو یو وهو په 40 هم وهو دغه ورځې زموږ ډېرې ښې راځي په دې ونه مخامخ کېږي. دې نه بغیر چې دی خواري په کار ده. د پاکستان کنډیشنز زموږ دپاره زما په نظر باندې بهترین دي. هلته بیټینګ فلیټ بیټینګ وکټې دي زموږ بیټسمینان به ورباندې مزې کوي. نور بالران هغسې پرفارمنس نشي کولی لکه څنګه چې زموږ غضنفر راشد خان نور احمد مجیب کفیټي دا خلک او نبي هیله چې نبي په بالینګ کې نور چپین وکړي دغې باندې کار په کار دی. باقي پاتې شو ته ګلبدین لوبی او هغه باندې چې کوم ځای کې بیټینګ دغه کېږي نو ګلبدین په T20 کې 1 ډاون یا دې دغه کې ښه دی خو ګلبدین لوور اورډر بیټسمین نه دی یا فینیشینګ یا دغه کې هغه تا ته هسې تاوی بس چې که هغه څه ورته چې سر نه چې کفن وتړی موږ به هم کله کله سترګې پټې کړې ډېر ورانه به چې ولګېد همدغسې شی کېږي خو هغه شاټ هم چې ولګېږي دا په کار دی چې یا د ګراونډ نه د باندې وځي یا باید هغه سر ته ځکه موږ به هم دغه شاټونه وال سم بال به هم درته هغې
غیب بشو چې لکه دومره که کورونه به د کورونه به واوړېده او که هر شی به لکه داسې هغه لانګ هینډل او سترګې ورته پټې کا او بس تاوې کا. نو دا باندې بس بیا دې وخت کې دا شپږیزه وهي هغې نه بغیر چې دی نو دغه مشکل دی. فینیشر دپاره چې بالینګ ورته نه ورکوي په ګلبدین زما په نظر باندې باید ریګولر بالینګ وشي. ګلبدین باید کم از کم شپږ اوه اته اوره تا ته درکړي، هغه چینج اپ پیسې کوي، هغه دغه کوي، هغه تا ته وکټ اخلي، ښکاري نه چې دا وکټ اخلي مګر دا وکټ اخلي. دا تا سره داسې دغه دا به استعمال شي، دا د کپتان دغه دی. نو زه خو د شاهدي د کپتانۍ چریم فین نه یم. زما په نظر باندې زه خو فکر کوم چې هر کله مونږه کومه لوبه ګټلې ده یا ګټو دا زمونږه په ټالنټ او استعداد ګټو، دا مونږ په کپتانۍ باندې نه ده ګټلې. اوس په کپتانۍ باندې لوبه هلته ګټل کېږي چې کله مثلا مختلف دغه راځي سچویشنز راځي چې بیټینګ کوي، اول بیټینګ کوي یا چیزینګ کوي، ته کوم کس مخکې راوباسي، ون ډاون څوک راخطا کوي چې پنچ هیټینګ یا تا ته تشي ضرورت یا د وکټو سټیبیلیټي ضرورت، دا بیټینګ اورډر چینج کول او هغه کس بیا سکور کول دغه د کپتان ښه ډیسیشنز کې راځي. بیا خلک یې ولا ښه لیډرشپ و. بالینګ کې چې اوس مثلا سکور څنګه ریسار کې کوم وخت کې بالینګ چینجز کوي، دا شیونه ټول مهم دي. فیلډ سیټ اپ د کپتان ډیر مهم دی. اوس ګوره فضل حق فاروقي بالینګ کوي لیفټ آرم او هغه اولنی اورونه که تاسو ورته فکر وکړئ کویک هغه وکټ ټو وکټ او مخکې فل لینث بالونه کوي. فل لینث چې دی بیټسمین کوشش کوي چې ایکسټرا کور طرف ته لاړ شي، سټریټ ووایي یا کله کله غلطۍ نه داسې میدان طرف ته د والو کوشش کوي. نو دې کې چې دی د ایج وتو اکثره چانسز دي. که تاسو تېره لوبه کتلي نو زیاتره ایجز به ووته، سیکنډ سلیپ نو. بیا وروره نو سیکنډ سلیپ چې دی تا ته اوس ښه معلومات دی. زما په نظر باندې فضل حق فاروقي ته همیشه سیکنډ سلیپ اخیستل پکار دي. اولنی دوه درې ورو کې خاص دغه بال ډیر موف کیږي، ډیره ښه موقع چې وکټ واخلي. ضروري نه چې موږ دغه صرف بولډ ته په تمه شو چې دی څوک بولډ کړي. نو دغې باندې کار پکار دی. اوس داسې وخت دی چې بس ګورو چې څنګه چل کېږي، خو ښه به دا وي چې لږ په دې بیټینګ باندې کار وشي. زما په نظر باندې یو بیټسمین افغانستان ته ضرورت دی د شاهدي چې نمبر 4 پوزیشن نه ښکته شي، پنځم ته لاړ شي او د څلورم نمبر دغه ته رحمت شاه ورخطا کړي او ون ډاون که ابراهیم زادران فټ شو، ابراهیم زادرانی کینی زبید اکبري چې دی دا باید په دې ټیم کې وي چې هغه پکې ور دغه کې ور اډ کې. یس نوی پریشر همدا ښه موقع ده. او هغه زیمبابوې تر زامنو سره چې زموږ سیریز دی، زه خو هغه ټیسټ میچونو په ځای ظالمانو همدا موقع د 15 ون ډے ورسره وکړي. T20 خو ورلډ کپ سره بیا ګورو که دوه درېیمه کوه خیر دی، کنې بیخي ټول ون ډے 5 ون ډے ورسره وکړي. زبید اکبري، وفي الله ترخیل دغه کسان ټیسټ کوي چې تاسو سره بنچ سټرینث وي. افغانستان ته بیټسمین ضرورت دی په دې میډل اورډر کې. ته داسې نشي کولی چې عظمت الله عمرزي باندې ډیپینډ وکړي همیشه، ته په ګلبدین باندې وکړي، محمد نبي باندې وکړي. دغه دا تا ته همیشه سکو دا تا ته په 10 میچونو کې چېرته یو سکور درکوي. دا داسې پلیران په دې باندې ټیم میچونه نشي ګټلی. تا ته په کار د دې ځای کې چې ښه یو بل در سره سالډ پلیر وي او هغه پلیران تا سره زما په نظر باندې که د محمد نبي ښه ریپلیسمنټ چې وفي الله ترخیل دی، که ډاون د اورډر هم ورباندې بیټینګ کوي، فینیشنګ هم کولی شي او آف سپین بالینګ هم کوي، دا ورته بهترین ده. او زبید اکبري چې دا باید ون ډاون واچول شي. زما خو چې رښتیا ته ډېر خوښ شو. زما هغه لیفټ هینډر ډېر خوښېږي چې هم کټ شاټ وهي، هم پل شاټ وهي، هم ډرایو وهي او هم فلیک. لکه دا ښایسته کمپلیټ پلیر دی. صدیق اتل د خپله لوبه کې غټ امپروومنټ څه راوسته مخکې نه. لیګ سټم یې سټرانګ کړ، په پریکټس سټرانګ کېږي. او نن هم قسمت خراب و چې هغه چونه ډېر اوچت ټوپ وواهه او بال یې راونیوه سم والوته ورپسې، کینې ډېر ښه روان و. نو هغه سره باید شاهدي راونه وځي ځکه په هغه هم پریشر ورخطا کوي. شاهدي ډېر زیات بالونه کنزوم کوي. که څوک یې فین یاستئ خفه کېږئ، ما ګوره موږ ټول افغانان یو، پښتانه یو، ستاسې هم کرکټ د افغانستان خوښېږي، زموږ هم خوښېږي، مګر چې غلط یې هغه ته چې تر څو پورې غلط ونه یو که نه بیا موږ ښه کېږو نه، بیا به یو نیم بریا راځي او موږ غواړو د افغانستان ټیم زیاتره بریاوې ترلاسه کړي. نو انشاءالله دریم میچ کې چې دی کم بیک په کار دی، انشاءالله وبشي. افغانستان چیزینګ کې په دې باندې همدغې د وجې بېکاره چې بیټینګ کمزوره دی. موږ چیزینګ چې څوک راباندې 200 وکړي هغه 200 چیز کول هم راته مشکل شي. نو په دې کار په کار دی، سایکولوجیکلی
خپل ټیم بیټینګ مضبوطول پکار دي 15 او 15 رنځې دا کرکټ کې دومره نه دي. په دې کار وشي انشاءالله بیا به نورې خبرې کوو بل گیم سره. ستاسې ټولو د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه. دا ویډیو چې تاسې یو اوږدې ویډیو کوئ نو هغه ټیک ټاک دغه کې چې کله ویډیو کوه هغه 10 دقیقې لیمیټ دي. نو زه دا په خپل کیمرې باندې مې چې دی وکړم دا 15 منټه ته م ورسېدل. ما غوښتل چې یو څه ډیټیل اوس هم بعضې ډیټیل ته لا نړم د بالرانو دغه ته. تا سره یو بالر دی فضل حق فاروقي مګر هغه نه وروسته غضنفر را سره بریلینټ دغه راغلی هغه اټیکس. ما په نظر باندې غضنفر باندې چې یو څو اووره په شروع کې وشي یا د غضنفر په ځای اټیک بالینګ دغه ته ورکړي د عظمت الله عمرزي ته. عمرزی په نوي بال باندې ډېر ښایسته سوینګ کوي هغه بال دننه کوي اوټ کوي دواړه. نو دا به زموږ دپاره زیات ګټوري. غضنفر بریلینټ بالر دی ښایسته بالر دی خو غضنفر چې وروسته هم راولي هغه وال وروسته چې بال لږ اولډ هم شي که نه ښه ګریپینګ کوي هغه به ډېر زیات افیکټیو وي. خیر او بیا وخت سره په هغې باندې بیا ګورو نورې خبرې کوو. نو اوس هم هغه اول اورونو کې چې وکټه واخیسته هغه کس پې دغه وکړه نو وروسته به ډېر زیات افیکټیو وي زما په نظر باندې. باقي به نو خو خیر اوورال د افغانستان ټیم چې دی ماشاءالله ښه بهترین روان دی. هېڅ دونه دغه د خطرې خبره نشته ورخطا کېدو خبر نشته. خو چې کوم ځای کې ګیپ یې خلایي هغه باید ډکه شي د چمپیونز ټرافۍ نه مخکې. نو دغه اوس خو یو میچ دی ګوره په کار دا وه چې دوی سره زموږ 15 لوبې وی ځکه زموږ خپل دوی سره هوم سیریز و بنګلادیش سره چې زموږ حق و T20 بیل وي ټیسټ بیل هغه ټول پوسټپون کړي. نو دا خو باید موږ 15 اخیستي وای. دا دومره غټه توره نه ده چې اوس ته موږ راشي او 3 میچونه موږ سره دا په خپله خوښه او په خپل ټایم کوي. او هلته هماغه ساوت افریقا چې زموږ نور تر زامن آیرلینډ سره هم لوبې کړې وې په دغه کې ابودبۍ کې. نو دا د کرکټ بورډ ته په دې باندې کار په کار دی. بعضې خلک موږ ته وایي چې اوس مثلا کرکټ بورډ یا چا باندې ګوره موږ نیوکې چا په خوله نه کوو. زمونږ چکري اشرف او ګونګي زادران سره شخصي مشکل نشته. دغه شی زمونږ فرهان کسکر یوسفزي سره هم نه و او هغه بې مشال عاطف مشل چې و چې پوه شوې چې هغه سره یې مشال ونه لګېده پوه شوې وایي ورک هغه مشال شه چې تیاره وي او دی بل نه شي. دا هغه مشال هغه سره هم په همدغه باندې کرکټ دغه باندې مسله واغې وروسته زموږ بیا چا سره کار نه وي. ته چې دې ځای نه لاړ شي که نه خدای دې تا د سرو زرو تجار کې موږ دې په کیسه کې نه یو. خو چې د افغانستان په کرکټ ته سی ای او یې ته چیرمین یې ته باید کرکټ ته کار وکړي او کار داسې وکړي چې ډیډیکیټډ چېرې دا د دې خلکو ارمان دی پوهېږم چې ذمهواري ده خو ته باید ټیلنټ راوباسې. نور یو ته باید تا بل دې تیار کړي. نو دغه خلا به نه په کریم جنت ډکوئ وروره نه په ګلبدین باندې ډکوئ نه به په بل باندې ډکوئ. دا خلا به په پراپر یو سی پلیر باندې ډکوئ. نو دې سره انشاءالله بیا به نورې خبرې بیا کوو. ستاسې ټول د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. سلام علیکم.